وطن ته راتګ زه فکر کوم چې لویه خوشحالي ده. نو په دې اساس زه که هر ځای اوسم، که هر ځای ته تللی یم، زما سره د وطن مینه او علاقه موجوده وه او زه به د وطن سره لوبېدلم، حتی په خوبونو کې. نو په دې اساس وطن ته راتګ یوه ضروري خبره ده، یوه عادي خبره ده، او هر څوک باید د خپل وطن سره ارتباطات وساتي او د خپل وطن په خوښیو کې او په غمونو کې شریک وي. وطن کې باید سړی هر وخت هر حالت وزغمي، که ښه حالت وي که بد حالت وي. رحمان بابا وایي چې په لږه ګرمۍ شا کاندې و ګل ته، له دې بې وفا شبنمه ولې نه مرم. نو باید سړی د شبنم حیثیت ونه لري چې کله سختي پرې راشي او د وطن نه والوځي ولاړ شي. د وطن هر حالت باید سړی وزغمي، په هر حالت کې باید خپل وطن سره په ارتباط کې اوسي. نو په دې اساس وطن ته راتګ هر وخت د انسان غوښتنه وي، ځکه د همدې خاورې نه سړی پیدا کېږي، په همدې خاوره کې باید خاورې شي. حتمي انشاءالله بدی نو تقریبا زما 22 کلنه ناروغي ده د شکر. نو اوس په داسې حالت کې دی چې تداوي یې کوم، ښه بد نه یم.